بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ دلته د سپو او پشانو څخه ډېر په عذاب یو. موږ ته د دغه سپیانو او پشانو وژل جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم سپی او پشي دواړه که چیرې ضرر انسان ته رسوي، تاوان انسان ته رسوي، وژل یې جایز دي. البته فرق یې دومره دی چې سپی یوازې د چوکیدارۍ یا رمې لپاره او یا ښکار لپاره جایز دی، بدون هغه استعمال یې نه دی جایز، په کور یې ساتل نه دی جایز. او پشي که ضرورت وي که نه وي په کور کې اوسېږي پروا نه کوي، او که یې ضرر رساوي د دواړو وژل جایز دی. الموسوعة الفقهیه الکویتیه 15 جلد صفحه 102. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.